عزیزانو نه اسلام شتا نه دین شتا نه مذهب شتا دا ټول یو فراډ او دوکه ده پرون چې دی نواز شریف 2000 ملیان اسلام آباد ته وغوښته او 73 لاک روپۍ خرچه پې راړه او خړې لفافې وله ورکړې او ورته یې وی چې ما شریعت بل پاس کړو نو دوی آواز وکړو چې امیر المؤمنین زنده باد امیر المؤمنین خو ورشئ ملا عمر دی په کابل کې امیر المؤمنین خو هغه دی چې نن بیګیرې سړی په کابل کې نه پرېږدي ښځه خو د بربنډه څوک په سړک باندې وګوري په دکان کې دی وګوري امیر المؤمنین خو هغه دی دا امیر المؤمنین دی چې خپله مسمات هم ځان سره کلیکټن ته بوتله شرم مرم نشته شرم مرم نشته په شرم څوک شرمېږي اول موږ په شرمېږو موږ چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه دا که نه ده یو ګیرې والا دی په ما تېرېږي کله ما بالا ماڼۍ کې نو ځان سره چې دا اوس 3 قسمه ښځې دي یو 2 منیزه بوری یو 80 کیلو توړه او یو 40 کیلو توړه 3 قسمه دي چا سره چې موټر خو په موټر کې سواره کړي او چا سره چې موټر نه په سکوټر یې سواره کړي او چا سره چې سکوټر هم نه په سایکل یې سواره کړي چا سره چې سایکل هم نه پیاده یې ځان سره روانه کړي اوس ته بوزم هلته د اسلام آباد کې کینم که تا په شا نه کړه سړیتوب بنه چې ته د ملک نمایندګۍ ته تلې امریکې ته نو زمونږ د خاتون اول څه کار و چې هغه امریکا او بیا په جاز کې ورته څه جوړ کړي ډبل بیډ سنګار میز په هغه یو جاز څومره خرچه راغلې وه نن ستا په یو جاز چې امریکې ته ځې 6 کسان ځان سره بوتلي علما لیکي چې د مدینې منورې نه بهر په یو جونګړه کې یو بوډای ښځه اوسېده نو هر سهار وختي به حضرت عمر تلو او هغه بوډای ته به هغه جونګړه جارو کړه د هغې هغه منګوټی راواغستو بهر نه به ورته اوبه راوړې او څه قجورې او ستوان دا به وله ورکړه حضرت عمر فرمایي چې یو ورځې زه لږ وختي لاړم چې وختي لاړم نو چې ګورم بل څوک سړی لګیا دی او د بوډای هغه جونګړه جارو کوي نو زه حیران شوم چې دا ما نه مخکې څوک راغلی دی چې دې بوډای ته دا جونګړه جارو کوي نو چې نږدې ورغلم او مې کتنو فاذا هو صدیق چې ګورم نو هغه ابوبکر صدیق دی ما نه مخکې به هغه راتلو ورته شپه کې او جونګړه بیا ورته جارو کوله عزیزانو امیر المؤمنین د عرب او د عجم بادشاہ او په نیمه شپه کې ځای بوډای ته جونګړې جارو کوه دا څه د عقل خبرې دي اوس تاسو خو پرېږده یا زموږ امیر المؤمنان خو پرېږده موږ ملیان به داسې وکړو موږ د زمانې پیران چې دي دا به داسې وکړي چې کلي نه بار یو جونګړه کې بوډای اوسېږي او هغې ته منګوټی را ډک کړي او ځای ورته جارو کړي به کیسه وکړي نو عزیزانو زما خو رښتیا درته وایم چې د دې خلکو په ژوند باندې نظر شي او سوچ ورته وکړم نو وایم چې که دا بخنه د الله د طرف نه په داسې عمل وي نو د دغه عمل خو مونږ کې بوی هم نشته نو بیا تصور هم کېدی شي زمونږ د بخنې چې مونږ به مو بخلی شو عزیزانو یو شي باندې سوچ وکئ چې دا لفظ انسان چې کوم دی په انسان باندې انسان نامه الله دې د پاره ایښې ده چې دا د یو بل سره مانوس وي یو بل باندې قربان وي د یو بل علاج وي په انسان نامه دې د پاره ایښې شوې نن انسان نه دا شی جوړ شو لکه سپي یو انسان چې بل انسان وګوري نو سوچ ورته کوي چې دته په زړه کې څه راشي لکه یو سپی چې بل سپی وګوري نو موږ معنوي چارپای یو خفه نه شئ دا رګمالونه په ځان مګل او ګومنځې مومنځې وال په ګیرو کې او ډېر منځونه کول او دسونه دا چې تاسو په یو خوشفهمۍ کې پراته یې
چې دی هغه د انسانیت همدردي ده چې هغه نن په مسلمان قوم کې پاتې نشوه. تاسو وګورئ نن ډېره لویه دنیا نواز شریف پسې ده، قومي اسمبلي که الله پاک پې د چرګو مرض راولي او یو پاتې نه. نن په کشمیر کې اور بل دی، زرګونه مجاهدین پکې شهیدان شو. په کابل کې وګوره د امریکې د لاسه اور بل دی، زرګونه طالبان پکې قربان شو. زمونږ امیر المؤمنین د پاکستان چې دی هغه کرکټ کوي. دا درته پته ده کرکټ پیژنئ که نه؟ صحیح حتی پاڼې وګوره دا لا ساده دی پکې. تاسو دا ګیرو والا خو غلي پاتې شي، هره به ګته درکې ده، هره ګوته درکې ده، یریږئ خو د یارې ماته وایي نه وی حتی پاڼې چې وایي. نن اور بل دی د مسلمان په ځمکه باندې او ستا د ملک امیر المؤمنین چې دی هغه کرکټ کوي. په دې ملک کې داسې امن او سکون دی، بخنه به اله کېږي چې په مشرق کې د یو سړي مسلمان په سر دردي او د مغرب مسلمانان ور سره ځان په تبه ونیسي، دا سړی به ایمان نه تېروي. چې دا درته پته ولګي چې په مشرق کې د یو مسلمان په سر درد دی او ته ور سره په ځان تبه رانولې، ته به ایمان نه تېروي په آرام کې. نو ملک اور بل دی، په مسلمان قوم باندې اور بلیږي لګیا دی د کافرو د لاسه، یو طرف ته د د لاسه، طرف ته د امریکې د لاسه. نن اسامه ابن لادن چې دی کمانډوز یې رالیږلي دي امریکې، ځکه د امریکې یو سړی به چېرته مړ کړی. نو نن ټول امریکا په دې تحریک کې ده چې اسامه ابن لادن چې دی سر راوړی او مړی کوي. اوس ورسره ملګري څوک دي؟ زه ته به وایې مسلمان ورسره څنګه ملګری؟ تاسو ووایئ ستا په دې صوبه سرحد کې په اجرت باندې قتلونه کېږي که نه؟ په پیسو سړي ناست دي، ورشه چې دا 1 لک روپۍ والا دا پلانی سړی وله ولي یې که نه؟ نن کمانډوز راغلي دي، د هغې تربیت څوک کوي لګیا دي؟ مونږ. نن امریکا زمونږه خدایم دی، رسولم دی، دینم دی، مذهبم دی. زمون خپل نه دین شته، نه مذهب شته، نه ایمان شته، هر څه چې دي هغه زمونږ امریکا ده. زما عزیزانو عرض مې دا و چې اوس ابوبکر به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو، یا حضرت عمر به کوم ځای نه پیدا کوو، یا حضرت عثمان به کوم ځای نه، حضرت علی به کوم ځای نه پیدا کوو، عمر ابن عبدالعزیز به کوم ځای نه پیدا کوو. اوس ته ووایه چې د شاهانو سورلي چې روانئ اوس هغه جهاز ورته څنګه جوړ شوی د هغې تفصیلات درته نه وایم او نه پې تاسو پوهېږئ. کروڑونه روپۍ په یو دوره د وزیر اعظم دا خرچ، کروڑونه روپۍ. نن په ملک کې چې د 2000 روپو نوکري راوځي، د 2000 روپو نوکري هغه په رشوت کې ورکړی شي یا MP ته یا MNA ته یا منسټر ته. قسم په خدای دی چې چپړاسیان په 50,000 روپۍ بړتي کړي دي. چپړاسیان 50,000 روپۍ یا MPA اغستی دي یا MNA اغستی دي یا وزیر اغستی دي. او دا اختیار یې دته ولې ورکړی دی؟ ځکه چې د پاسه چې کوم وزیر صاحب دی چې هغه ته ښه نن د غریب د بچي دپاره MA او BA او BSc او پولیټیکل ساینس او پلانې او ډینګړې هغه دپاره د 2000 روپو کلرکي نشته. زمونږ ملګری دی هغه په دې جرنل بس سټینډ کې GT روډ باندې د پنچرونو دکان کولو شوق و، تعلیم یې دی BA او د پنچرونو دکان ورته پولیس نه ورکوي چې پنچر یې پکې لګوم. ما دا یو شعر ویلو نو خلک پې خفه شوي کہ MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری، MA چلائے ٹانگا BA اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. MA چې دی به ټانګې چلولو تکینی، ټانګه به چلے. BA چې دی اب بوجه اوچتای، مزدوری به کوي. وکیل چې دی
اب د بندو تورو دکان چرته وباس ستاد تعلیمی قابلیت دا پوزیشن اوس دا معیار د وزیر د پاره نشته مرکزی وزیر وګورل لسم یې نه کړي هغه مرکزی وزیری صوبایي وزیران دلته په خدای دې باور کیږي چې صوبایي وزیران د بارډر صوبیدارانو ګوته لګي ا صوبایي وزیری او د 2000 روپو کلرکی چې دا هغه ام ای ډی والا ته نه ملایي الله دې داسې ملک د داسې رزیلو نوزګار کی الله پاک دې په دوی باندې طوفان نوح راولي چې لوټ اعلان دې باندې پاتې نشي بل طرف ته سکولونو کې وګوره پرنسپل صاحب داخله په کوم نخرو کوي بیا یونیورسيټي کې وګوره بیا کالج کې وګوره داخله په کوم نخرو کوي او چې هغه زنه پاشي بیا د 2000 روپو کلرکی ورته نه ملایي دا چا کړی دا مونږ کو مونږ نواز شریف ته کتوه چې لکه دا سکه کم وخت دا سکه سال دی جو کوئی میرے ساتھ باری مینڈیٹ ہے زه په باری مینډیټ کامیاب شوم عربونه روپۍ په قومي اسمبلی خرج دی کینې دا قومي اسمبلی ممبران دې راټول شي کنه چې دا تاسال په دې ملک نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې نور به ذلیلېږي نور به خوارېږي تماشې به د ځان وکړي ځکه چې دا د پیغمبر فرمان دی چې کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به در باندې عمرا راځي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه چې دي دا ستاسو حکمرانان حضرت عمر په لار روانو یو کلی ته په دورت نو یو ورسره خادم یو دیو نو اوخ باندې به دوی نمبر په نمبر سورېده حضرت عمر به سورو نو پړې به خادم نیولې خادم به سورو نو پړې به حضرت عمر نیولې چا کلی ته ورسېدو نمبر د خادم راغو حضرت عمر ته وایي چې جته سور شکلی ته خلک به بار راوتی او استقبال بکایو ته په سور خې زبر پړې ول نمبر چې ستا دی چې ستا نمبر دی ول خیر دی کنه ول نه سور شه چې سور شو حضرت عمر پړې نیولې دا کلی خلک راوتی دي او سلامونه کوي هغه په وخت چې سور دی هغه ته چې دا امیر المؤمنین حضرت عمر لاندې پړې نیولې دي اپاس نو ورته خادم اشاره کوي چې هغه لاندې چې دی هغه امیر المؤمنین هغه دی حضرت عمر ورته وایي نام دا دی وکړ ورته سلام دا امیر المؤمنین واه په ایمان ذات دی او شیخان صاحب من به لا بزرگان چې ځان ته وایي صاحب جمعهتون دي او منځونه دي او روزه کې درې ختمونه کوي او به چې تا امیر المؤمنین او نوکر په وخ سوري او خلکو ته چې موږ ته سلام کوي دا دی لاړ صاحب دا زړه د خوګېدو خلک لاړ په خدای قسم چې دې جنواله تر کراچۍ پورې دې جنواله تر ډیرو پورې دې جنواله تر پړ چناره پورې دې جنواله تر تورخمه پورې زه سوچ کوم دا څه سره نه د دنیا پاتې شو نه د دین پاتې شو چې ورنږدې شو درته روحاني تسکین شي دا پاتې نشي دا یو ډله ده الله دې نور توفیق ولا ورکي دا تبلیغي جماعت والا په دې کې ژوندي اولیاء شته ژوندي اولیاء یو مولانا سید خان صاحب چې کوم ځای سره مینه او کوم ځای د پاره منډه والے ملته ورته خدای قبر هم نصیب کو په جنت البقیع کې خاص نور هیڅ نشته هیڅ نشته په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ په وجود باندې قائل نه دي هغه وی لا موجوده لا موجوده هیڅ نشته دا علماء فستوایه وغیرہ ورپسې ورغلي دي باس ته چې دا تاسو د ازمکه اسمانونه حیوانات بنی آدم فلان او لا موجود ایس نشته چې ډېر تنقید دي ورته خدانو کم شی به چې سبا نه داغه کنن تصور د نشټوالیو کې دا جایز ده کنه یو شی د سبب نه نو کته نه وای چې نشته نو دا جایز دي علماء فستوایه ورته چې خبره هټی کړه ورته کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام الله وی دا سچ په مقدس مکه ګوري دا به فناش باقی به سپاتی شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام استاد پروردگار ذات به باقی دار سبب نو چې سبب ار صفنای کزنه نه هم چې نشته نو دې کې ظاهر دي سړی غلی کړی تاسو خیال راغی دار سبب فناش
د خفګان شی پکې دا دی چې هر څه به فنا شي، ځو به کم خوا، کم طرف ته به ځو. مونږ ته خو خپله لارم معلومه نه ده چې په کومه ډله حافظ الپوري وایي چې قافلې چې د یمین شمال بلیږي، قافلې چې د یمین شمال بلیږي، اے حافظه ته به مل د کم کاروانې. قیامت کې به دوه ډلې جوړې شي، ښي طرف ته د جنتیانو او ګس طرف ته د جهنمیانو. نو دی وایي چې د یمین او شمال قافلې بلیږي، حافظه خدای خبر چې ته به ښي طرف ته روانې او که ګس طرف ته. او زما محترم و مشران و کشران، ما صحت هم ټیک نه دی، خو بعض مجلس نه سړی د عقیدې په طور باندې مجبور شي چې هلته تله پکار دي. عزیزانو په دې پوه نه یم چې دا جناب مفتی شهاب الدین صاحب کوم بیان وکړو په دې به پوه یې او که نه. زما خپله عقیده دا ده چې پاکستانی قوم کله پوهیږي نو قیامت به یې و اسرافیل علیه السلام به شپېلی غږول. زما په دې قوم باندې دا عقیده نشته دا چې جلسو لی راځمه یا خبرو لی راځمه دا د مرګرو نه مجبور یم. دوی نواز شریف غریب په مخ اغستی دی او زه وایم چې نه، من از بیگانگاه هرگز نه نالم، من از بیگانگاه هرگز نه نالم که با من هر چی کردن آشنا کرد. وای زه د بل چا د لاسه نه جاړم، ما سره چې څه کوي نو خپل اشنا یې کوي او خپل یار یې را سره کوي. په 50 کاله دوران حکومتونو کې په هر دور کې چې حکومت د اسلام په دشمنۍ لاس پورې کړی دی نو قومي اسمبلی د هغې پشتپناهي کړې ده. نو دا ګناه د ده نه ده، دا ګناه د هغه چا ده چې په کروڑونو روپو خرڅ شوي دي او دا یې په مونږ را ټیلوالی دی. ګناه د هغې ده. سبا که د الیکشن اعلان وشو دغه خلک بیا په الیکشن باندې په دې علاقه باندې ودرېده، تاسو به وګورئ چې مونږ به بیا دوی ته ګډېږو که نه ده. همدغو ته اوس په قومي اسمبلی کې به د دوانو سړی نشته. مفتی محمود به ورته مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او غلام غوث ازاروي به ورته مونږ کوم ځای نه پیدا کوو. یو خبره د لچره غوندې ده خو خولې تر هغه کومه د صدر ایوب حکومتو د ټول پېښور ته معلومه ده، ټول پېښور ته چې غلام غوث ازاروي به چې دلته راغی او کلي ته به تلو نو د ټیکټ پیسې به ورسره نه وي. وایې په ایمان او پروت به د دې سړي د پلار په جومات کې او د قومي اسمبلی ممبر د صدر ایوب دورو یو ښځه پکې ممبره وه، اره بلا چې وه نامه یې نه علم، ښځه پکې ممبره وه نو هغه راپاسېده تقریر یې کولو. اول خو دې ته لږ سوچ وکئ چې ما ته خلک کله وایي یاره ته ولې نه ممبر کېږي، نو ما ورته ویلې چې زه به څنګه ممبر شم چې را سره مخامخ غوړه کړې او سینګار کړې ناستی، نو زه به تقریر کولی شم یا څه به ویلی شم. دې مسئلې ته سوچ وکئ چې اول خو مونږ ملیانو ته د الیکشن نوم نه دی اغوستل پکار په دې ملک کې. زه خپله ډبل قبایلي یم، ډبل. زما مور د تیرا ده او پلار مې در آدم خیل دی. چې کله نه دوی بالغ رای دهي الیکشن قبول کړو ما باندې د قبایلو نوم بدلږي او دا قبایلی توب ازغی نه دی چې ځان نه وباسم کینی اوس به مې هلته لړه کړی وی. زه قبایلي نه یم. نن قبایل په دې خوشحال دي چې مونږ ښځو له هم د ووټ حق راکړو. په شرمونو پټ شئ، شرمېدلو ستاسو ښځې به موس په سړکونو باندې برګی چرګی ګرځي او پولنګ سټیشن کې به پې دغه کوي. ښځې په دې خوشحال یئ چې تاسو ته بالغ رای دهي حق در. زمونږ د دې ځای لیډران مونږ به هله په ارام کینو چې قبایلو ته بالغ رای دهي حق ووایلو. ځناور خو په څه پوهېده نه، حق یې وله واغستو چې دا تېر الیکشن کې دې ځای نه لاړم تر کوواډ غاښې پورې مې چکر ووالو چې دا برګی چرګی مې ولیدې نو د اختر په ورځ مې مبارکي ورکړه. 90,000 خلکو د اختر مونځ کې در آدم خیل کې مبارکي مې ورکړه. مال مبارک شه دا برګی هم چې راووتې ما خو ولیدې که نه.